یما چې مات یمه نو څه شوم چې مات یمه نو څه شوم مات یمه چې مات یمه نو څه شوم مات یمه میرات یمه نو څه شوم ګوره بزرګان مې راګیر کړي دي ګوره بزرګان مې راګیر کړي دي زه د قینعان قات یمه نو څه شوم ډېر خیال ګوره بزرګان مې راګیر کړي دي زه د قینعان قات یمه نو څه شوم او هر څومره که شتون مې په کعبه کې دی هر څومره که شتون مې په کعبه کې دی لات یمه منات یمه نو څه شوم زه د چا حالاتو ته کتی نشم زه د چا حالات یم نو څه شوم تریخ یم داسې تریخ لکه چې زهر وي خوږ لکه د شات یم نو څه شوم بې له تا نه هر ښایست نیمګړی دی هر څوک د سوات یم نو څه شوم بې له تا نه هر ښایست نیمګړی دی هر څوک د سوات یم نو څه شوم نه مندر ته ځمه نه مې زړه غواړي پاتې د جومات یم نو څه شوم زه د چا د ټول عبادت نه ومه ستا د تشرکات شوم نو څه شوم ډېر ښه شعر دی یاره های 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 دا کیسې دي یاره مونږ هغه ویډیو څه کې خو مې ویلي فلمونه مزه راکړي ډېر وخت پس هم شاعري وایي هلکه دا عادت یې مار یاره د خنداګانو د خنداګانو په بدل کې چې جړا واخلي خنداګانو په بدل کې چې جړا واخلي درد به خامخا په سر باندې دنیا واخلي خلکو کتل ورته یو کس ځان په سپېړو وهو خلکو کتل ورته یو کس ځان په سپېړو وهو دلته به هم لا څوک نامه د پاک الله واخلي خلکو کتل ورته یو کس ځان په سپېړو وهو دلته به هم لا څوک نامه د پاک الله واخلي د مایوسۍ په آخري حد کې داسې ویل یا دې رب تا واخلي او یا خو دې رب ما واخلي او د دغه ذوق اندازه به سړی څنګه کوي د دغه ذوق اندازه به سړی څنګه کوي لکه یو ښکله دې د غوږ په خوا کې ساه واخلي د دغه ذوق اندازه به سړی څنګه کوي لکه یو ښکله دې د غوږ په خوا کې ساه واخلي سمې خیري شي سم په غرونو باندې سر کې سړی سمې خیري شي سم په غرونو باندې سر کې سړی څوک چې د یار د نرمو شونډو نه دعا واخلي ما به هغه ځان ته نږدې کړي خو دا داسې به وي ما به هغه ځان ته نږدې کړي خو دا داسې به وي لکه فرعون چې خپله غېږه کې موسی واخلي یاره دا بیا ووایه دا ما به هغه ځان ته نږدې کړي خو دا داسې به وي لکه فرعون چې خپله غېږه کې موسی واخلي زما تیارې تیارې ژوندون ته دې راپېښه وکړي دا شعر واوره زما تیارې تیارې ژوندون ته دې راپېښه وکړي چې خپل تیارې تیارې ژوندون له ترې رڼا واخلي پوه شوې زما تیارې تیارې ژوندون ته دې راپېښه وکړي چې خپل تیارې تیارې ژوندون له ترې رڼا واخلي چې تا ته وګورم نو اوس راته ښکارېږي داسې دا مه اوره چې تا ته ګورم نو اوس راته ښکارېږي داسې لکه پغلا کې غل یې خپله پغلا واخلي ډېر ښه دی چې تا ته ګورم نو اوس راته ښکارېږي داسې لکه پغلا کې غل یې خپله پغلا واخلي منصوره ما خو په دې تمه دوکانونه جوړ کړو که چېرته راشي هغه پکې سودا واخلي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعر دی چې شعر یې که نه سړي لا ویلی نه خو سړی ترې مخکې کوي دا کیسې د ارمان خانه ده بس ترنم راته وکړه ترنم خو سره کولی نه شم ښځه بیا یو غزل ووایه بس غزل درته ووایم ما خو کافي مخې ته ایښودی څه مساله نشته د غزل هېڅ هم مه وایه خو چې ته مونږ ته څه وایې راته ووایه اورې دا خو زه سرې میري د ګور ځنګل د انتظار دی سرې میري د ګور ځنګل د انتظار دی دغه مینه دغه ژوند دی انتظار دغه یار دی دغه یار سرې میري د ګور ځنګل د انتظار دی دغه مینه دغه ژوند دی دغه یار دی د وزرو په پرواز به هېڅ ونشي د وزرو په پرواز به هېڅ ونشي کائنات لیدل د روح د پرواز کار دی زه یې پېژنم ما پېژني یو څوک دی ګناهګار دی خو سبل شان ګناهګار دی هېڅ تنقید یې پشلیدلي ګریوان نشي چې مین دی خو بس دغه یې سینګار دی
او ځکه هر رنګ کې ورځم نو ورځم با ستا به خپل وي زما خپل پروردګار دی مینه څه ده خو یو پیر راته ویل چې سرې لمبې کې دي خو رنګ یې د ګلزار دی لرې تک ته مې زړه کېږي یو څوک غواړم مرګرتیا کې مې مرګی راله پکار دی ما هغې ته ازار کړی هغه غر کا ما هغې ته ازار کړی هغه غر کا لکه ما ته چې هغې کړی ازار دی ته د کوم کر به راتېرې چې زنګېږې ته د کوم کر به راتېرې چې زنګېږې لکه تا هم د چا کړی انتظار دی ته د کوم کر به راتېرې چې زنګېږې لکه تا هم د چا کړی انتظار دی لکه زه په تا اعتبار وکړمه څنګه لکه زه په تا اعتبار وکړمه څنګه لکه ستا ولې په ما باندې اعتبار دی زړه مې مات دی زړه مې خوږ دی ورته ګورم زړه مې مات دی زړه مې خوږ دی ورته ګورم دا جامې دا یې څادر دا یې پیزار دی دا سړی مې په نشه لیدلی نه دی خو چې ولې دا سړی خمار دی زما ژبه هم ودرېږي هم چلیږي زما ژبه هم ودرېږي هم چلیږي یو یار کلي کې لرم بل مې د ښار دی او دلته بل څوک هم زما په شان مین دی دلته بل څوک هم زما په شان مین دی دلته بل هم څوک زما په شان اوزګار دی د مین سره جرګه کې شهیدګي ده مړور شي په منصوري ذمہوار دی مننه ډېر خوند یې وکړ یاره ډېر ښایسته ښه مننه بس دا مازدیګری مو مزېدار شي لکه